لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بچی وفات شو، نو کافرو پراپیګنډا وکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتر شو. ابتر ویلې شي میراث تا، نو حضور علیہ السلام ډیر خپه شو چې خدایا یو زما بچی وفات شو او یو دا ظالمان زما خلاف پراپیګنډا کوي چې دا ابتر دی، نو دا صورت اللہ نازل کو چې انا اعطیناک الکوثر. اے حبیبہ ما تعالی د حوض کوثر مشری در کړی دا، حوض کوثر به د قیامت په ورځ عزیزانو الله دې امان راکړي داسې تنده وي چې خلق به هلاکیږي د تندې نه، نور به د ځمکې نه یو نیزه اوچتی او په دغه وخت کې به د سړی په سر کې دا مازغه خټکیږي، د خپو زمک غوښې چې دي دا چې په زمکه ږدي نو زمکې پورې به پاتې کیږي. دومره شدت سره ګرمي بی، نو حوض کوثر به په دغه وخت کې یو تلاو وي د اوبو، نو په دغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو احبابو ته او خپلو دوستانو ته او خپلو ملګرو ته هغه یخې اوبه د حوض کوثر تقسیموي. نو انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبره ما تا ته د کوثر مشري در کړې ده، فصل لربک وانحر، خپل خدای ته منځ کوا او قربانی کوا، ان شانئک هو الابتر، په تحقیق سره ستا دشمنان میراث دي، ته میراث نه. نو عزیزانو نزول د قرآن به په دې طریقه کې ده چې ضرورت به څه قسم پیښ شو د هغې مناسب آیاتونه به الله پاک را نازل کړ. دا نزول ټول په 23 کاله کې شوی دی. اوس دې مقام کې علما یو نکته لیکي چې د قرآن نه سوا نور 3 کتابونه یا نور صحیفه دا خو به مکمل راغی او پیغمبر ته به ورکړی شو. جبریل علیہ السلام به راوړو پیغمبر ته به ورکو چې دا ستا د پیغمبرۍ قانون دی. په دې قرآن باندې الله 23 کاله ولې ولګول؟ دې کې څه راز و؟ علما لیکي چې دې کې راز دا و چې نورو کتابونو متعلق د الله اراده او رائے دا وه چې دا د پیغمبر تر ژوند پورې وقتی او عارضی قانون دی. پیغمبر لاړو قانون بم لاړ شي. په دې باندې الله 23 کاله دې د پاره ولګول چې دا یو آیات د مسلمانانو پر رګ و ریشه کې ورننوځي، ځکه چې دا قانون به الله پاک تر قیامته پورې چلی. تر قیامته به بل قانون نه راځي، نه به بل کتاب راځي او نه به بل پیغمبر راځي. نو د دې وجې نه الله پاک په
په دې درویش کاله دې د پاره لګولیو لکه د دې داسې مثال دی تا یو ماشوم راوستم استاذ ته چې جی دته قرآن شریف سبق شروع کړ نو استاذ که ورته الحمدونه شروع کی او په یو ورځ کې من الجنة والناس ته ورسي نو دا ماشوم به دا قرآن زده کړي زده به نه که ته په بچي باندې قرآن زده کول غواړې نو اول به په الف ب ت س زده کې بیا به په باندې الف زر ا الف زر ای الف او ا ای او دا زده کې نو چې الف ب ت س په زده کې ا ای او په زده کې هغې نه بعد به بیا الحمد سپارہ په دې بم کال لگی الحمد سپارہ الف لام زر الحی میم زر حم دال په دو الحمد دا به په زده کې نو چرته درې کاله کې با الک چې ده قرآن ختم کی نو کم قرآن باندې د الک چې درې کاله ولګي نو درې کاله پس هغه قرآن بیا الک نه هېریږي نه او کته ټول قرآن په یو ورځ کې ورته تیر کړي نو هغه ته به یو ټکی هم نه یادېږي نو قرآن باندې درویش کاله لګېدو کې د الله پاک راز داو چې دا یو آیات او یو سورت راځي چې دا د مسلمانانو په رګ و ریشه کې نه نوځي چې بیا تې وځي نه هغه کلام د مسلمانان په رګ و ریشه کې داسې ننوتی و چې تر قیامته پورې تاسو وګورئ د قرآن د زور او د زیر او د پیخ د معنا او د تفسیر داسې خدمت شوی دی چې تر قیامته پورې څوک پکې د یو زور زیر رد و بدل نشي کولی محفوظ په کم رنګ چې د اسمان نه راغلی دی په همغه رنګ باندې محفوظ پروت نو عزیزانو عرض مې دا و چې موجوده ترتیب زمونږ او ستاسو په مخ کې چې دی دا د قرآن کریم هغه ترتیب دی چې کوم ترتیب سره دی په لوح محفوظ باندې لیکلی شوی اوس قرآن د مسلمان د ژوند قانون دی غرض یې څه دی دا کتاب الله را لېږلی څه دپاره دی غرض دا دی چې دا کتاب ستاسو د ژوند قانون دی دا وګورئ دا پړاو کوي دې کې چې څه لیکلي دي او څه حکم درته شوی دی دغسې به کوئ او که داسې نه کول نو بیا د جهنم لارې م پکې ښودلې ده چې دا ده څه ویلي چې داسې کوئ خو ډېره ښه ده دا د جنت لار ده هغه م ښودلې ده او که دغسې م نه کول نو بیا د جهنم لاره م ښودلې ده چې بیا به په دې لار ځئ نن وګورئ عزیزانو په ملک قرآن چې څه ویلي دي نن ستا ټول ملک په هغه لار روان نه دی چې څه ته ویلي ستا ملک نن د جهنم په لار روان قرآن صفا ویلی دي صفا خبر